د ډیورن کرښې دواړه لورو ته د پنجابي ښکېلاګر او ظالم پوځ د بریدونو او بدبختیو دوام. یو ځل بیا تېره شپه ناوخته شاوخوا 12 بجې پنجابي پوځ د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ سمرخیلو سیمې ته نږدې د ګردي کڅ کلی په نښه کړ. دا هغه کلی دی چې دلته فقط څو تنه غریبه هیوادوال په کروندګر او مالدارۍ باندې بوخت دي. دوی هیڅ ډول البته کوم ګناه او داسې یو څه نه لري چې هغه دې باید په دغه مبارکه میاشت کې هدف وګرځول شي. په دې سربیره چې د افغانستان تمامي ارضیت یو ښکاره سپکاوی دی، بیا د دغسې بېګناه او فقیرو خلکو په شهادت رسول هغه هم په دغسې مبارکه میاشت کې د انسانیت او اسلامیت څخه یو لرې کار دی. قدرمنو هیوادوالو، دا دقیقا هماغه سیمه ده چیرې چې د شاپنومي هیوادوال د کورنۍ څه باندې 10 غړي په شهادت رسېدلي دي او څو تنه لا هم د خاورو لاندې ورک دي. موږ دغه سیمې ته راغلي یو تر څو د خلکو د سترګو لیدلی حال ورڅخه وپوښتو. درنو لیدونکو، دا د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ د ګردي کڅ د کلي هدیره ده. د هغو بیچارهو سپین ږیرو ماشومانو سیاسرو او ځوانانو وروستی کور چې تېره شپه د پنجابي پوځ لخوا په خپل کور کې د خوب پر مهال په شهادت ورسېدل. څنګه چې زه مخکې ورغلم د کورنۍ له پاتې شوني نزاکت خان سره مې خبرې وکړې. هغه ویلې چې څو تنه لا هم د هغه د ورور په شمول د خاورو لاندې ورک دي او د ساعتونو هڅو سره بیا هم له خاورو څخه تر اوسه د هغوی جسدونه نه دي پیدا شوي او د ډېرو پایینات چې ممکن په دغه بمبارد کې حتی د جسد ټوټې شوی وي او حتی له خاورو سره یو شوی اوسي. دلته چې دغه تازه قبرونه جوړ شوي قبرونه ګورئ چې د بوټو یا نیالګي هم پې دي. 14 قبرونه دي چې د تېرې شپې د پیښو د شهیدانو وروستی کور دی. لا هم ځینې کسان د خاورو لاندې یا هم پاتې دي په شهادت رسېدلي او یا هم ټوټې شوي دي چې د خاورو سره یو شوي. دلته اوس هم ساعتونه کېږي د دغه پیښې څخه، خو بیا هم د ننګرهار ولایت د دغه کلي د نورو کلیو ولسوالیو او ان د کابل او د هېواد ځینو نورو سیمو څخه خلک د غمرازۍ او همداراز دغو قبرونو ته د دعا لپاره راځي. د گروه همدردي بیا کوي. بیا خیر ده خوست. سلام. ورور ځان راوپېژنه. بسم الله الرحمن الرحیم.
زما نوم عبدالغیاث دی، د ګردکس د کلي اوسېدونکی، د بېسود ولسوالۍ مربوط د ننګرهار ولایت اوسېدونکی. عبدالغیاث خان شپې څو بجې د پیښې نه خبر شوې؟ غږونه مو اورېدل، په دې سیمه کې تاسو هم ژوند کوئ، څنګه خبر شوې د پیښې نه؟ والله زه خو خپله باندې دلته نه وم، ښار کې وم، او د شپې 12 بجې مې ورور مې و دلته راغلی و دې ځای ته. د شپې 12 بجې ما ته خبر وکړه چې دغسې یو پیښه شوې ده، دا زما د ترورزی زامن دي چې دغسې یو کار شوی دی او ځان نه ورسوه. والله بیا د شپې راغلم. دغه کسان چې پېژندل شوي تاسو خپل هم دوی سره حتما دغه ستا ملګرتیا هم لیدلې دی، هم کورنۍ رفاقت به هم څنګه کسانو دوی څه کول، څه باندې ډېر عاجزه خلک وو. دا دوه ورونه، یو نزاکت نومېده، یو شراکت نومېده. دوه ورونه په دې کلي کې دې داسې ټیم تېر کړی چې اوسه پورې د یو مسلمان ته دې غلطه خبره د خولې نه ده ویلې. یو دغه ډاکسن چلوله او د بل ورور برابر زوی دی، بدا به سره چاپېرو دهقانۍ. دا یو ظلم وشو او د طالبانو ورونو نه، مجاهدینو نه زموږ دا خواهش دی چې دې ته یو غاښ ماتونکی جواب ورکړي. په دې باندې نه کېږي چې والله داسې دی او هغه دی او دغه دی، دغه باندې نه کېږي چې جواب ورنکړي، بله چاره یې نشته. په دغسې مبارکه میاشت کې، په داسې ټایم کې چې ممکن دوی به تیاری نه و د پیشنمي لپاره، سبا ته به دا راوته ډارسنه به چلوله، د یو مړی حلال روزي پیدا کول لپاره، یعنې څه فکرونه به فکر کړي او دغسې یو پیښه رامنځته کېږي. دا خو نه په انسانیت کې شته، نه په اسلامیت کې شته، او هېڅ نه په بشریت کې شته، په یو شي کې هم نشته. دا یو ظلم و چې موږ سره وشو. دا ځای ممکن ته چې ښار ته نه وې تللی، دا ځای به دې روغ لیدلی، دلته کوټې وې؟ دا روغ لیدلی، دا ټولې کوټې وې، دلته منځ کې برنډه وه، دې برنډه کې به یې دا ډاکسن ودروله، مخې ته د کوټو مخې ته په دې ډاکسن باندې کار کوو. دې ډاکسن باندې کار، دا ډېره ښه ډاکسن وه، نوې جدید ډاکسن وه، دا هم سوځېدلې ده، دا هر څه له کاره وتې ده. مننه. سلام علیکم. زه به پکې څه ووایم، بس دغه تاسو ټولو خو ولیدل، یعنې دغه برید وشو. دغه برید وشو، نورو پته نه لګي، ما خو د شپې وده وم او چې راپاڅېدم بس په خپل ځان وم، کسان مې لره وختل، نور خو ما ته پته نه لګي د څه حالات. نوم مې محمدین ده، زه کوچه یم، د دې ساحې یم. هغه په دې ځای ښه صحیح معلومات ما ته شته. بېګه 12 بجې څه 15 منټه کم موکبان دي وو چې په دې ټیم کې د پاکستان جیټ طایرې راغلې او دلته یې بمونه واچول، او په دې کې چې طایرې لاړې داسې 10 منټه 15 منټه وروسته د کلي د ولس خلک ورته راغله او له دې نه یې شروع وکړه بکلینونو. دغه 3 کوټې وې، 3 فامیله کسان وو کې، چې یو یې پلار و، 2 یې زامن وو، هر زوی یې 10 فامي کسه او 8 کسه بچیان لرل. او دغه یو چې دا اوس هم له دې خاورو له 3 بچیانو یوه یې کاډه ده، یو دی د 5 کسه اوس هم دلته نادراکه دي. دا علاقه هم 2-3 واره ټوله وکتله، خو څه معلومات یې ونه سوي. په بکلیانو او په لوډرو په چارېګانو د خلکو ټوله وکته، خو د غوښې بیخي داسې میده سوي او لکې دي، څه معلومات نه کېږي. او 14 کسه شهیدان هم راوایسته، وم سپارل خاورو ته هم دپه. شپې ته هم دې سیمې اوسېدونکی کوچی صاحب، څنګه غږونه دې واورېدل او لمبې به ور څه وروسته تاسو راغلی د سیمې؟ موږ خو لږ وروسته راغلو، داسې ساعت نه موږ مرکه ورسره نه کوو راغلو، خو دغه د بمو درزا باندې موږ هلته پوه شو چې بمو درزا راغله او دلته څه نږدې د هغه نه دغلته موږ کوچیان دي، خو اول داسې وکړئ چې 15 منټه وروسته ورته رارسېدلي، او نور نو اول موږ د بمو په درزا پوه شو چې دلته بمونه ولوېدل، درزا وسوه او وروستی زیاتیت چې طایرې لاړې، بس دې کلي ولس کوچیان و دیشین و دا مخلوق ټول راغی. په شپه کې دغه 14 کسه شهیدان وایسته او ده خپله غریبي کړه او خپله دیکانې کړه، هېچا یې نه لرو، ټولې ماشومان او زنانه ویستلي دي. یو یې پکې سپین ږیری پلار نیکه و هغه یې ویستلی، یو یې پلار و نوره زنانه 8 کلو 10 کلو 7 کلو 12 کلو همداسې ماشومان یې ویستي. هېڅ کله هم دا نه و چې دوی په کوم نامه کارونه کړل. دا خپل غریب سړی خپله دیکانې کړه او خپل کښت یې کړ ټول عمر. موږ د دې ساحې موږ ته معلومات د رڼا تلویزیون قدرمنو لیدونکو، د افغانستان د آزاده سیالیو اتل وحیدالله شیرزی هم د هغو هیوادوالو تر څنګ نن دغه سیمه ته راغلی چیرې چې تېره شپه د پاکستاني پوځ لخوا پر عامو خلکو باندې بمبار شوی. شیرزی صاحب سلام شئ. ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلاست. ژوندی اوسئ. مننه چې دلته راغلی او خپل وطنوالو سره غم شریک کړئ. ژوندی اوسئ. شیرزی صاحب څه به خبر شوې دغه کرغنې پیښې څخه؟ د شپې 12 بجې وې تقریبا چې موږ همدلته نږدې اوسېږو، داسې د ډرون کمرو هغه دغه غږونه راتله، هغې نه وروسته چې کله د انټرنېټ کې حال شو چې ګورو وایي دغسې دلته حمله شوې ده او په ګردکس سیمه کې، نو خدای شته ډېر زیات خفه شولو او ډېر دردونکی ده. دښمن دغسې
حملې په وطن باندې د زغملو نه دي او زه په کلکو ټکو غواړم. شریعه صاحب څه دې ولیدل دلته سیمې ته ورغلې هغه زویونه چې په بشپړ ډول له خاورو سره خاورې شوي دي له منځه تللي دي او بلکې چې ښځې او ماشومان ته په شهادت رسېدلي دي. تقریبا 6 کسان اوس هم خاورو کې لاندې ورک دي یا دا د ډرون حملې خو داسې چې شاید بیخي دانې دانې شوی نو هغه سړی ما ته وویلی چې موږ بل څه نه غواړو د دنیا هر شی چې راشي هېڅ شی هم نه غواړو خو صرف چې دا 6 کسانو مړي پیدا شي نو څه مړي چې پیدا شوي دي تقریبا 10 کسان هغه یې ښخ کړي دي او دغه 6 کسان بیخي د خاورو لاندې ورک دي بیخي نشته ده او همدغسې دوی مکمل کور وران شوی ده یو موټر د ډاکسن ډوله هغه هم بیخي ختم شوی ده او دوی وایي چې موږ بس بل هېڅ ستونزه چې نه لرو نه چا سره دښمني مو نه بل صرف دهقاني کوو او خپل غریبي په دغسې مبارکه میاشت کې د دغسې ظلم ترسره کېدل وخت چې د اسلام او انسانیت سره دښمني ښکارندویي کوي ستاسو غوښتنه له مسؤلینو چارواکو سره څه ده؟ د مسؤلینو چارواکو نه مو غوښتنه دا ده چې اول باید په فرضي کرښو کې موږ داسې امکانات ولرو چې که چیرې د یو بل ملک هوایي ځواک دی خوا اوړي موږ باید پوه شو چې دا د بل ملک دی اول خو د دې مخه ونیول شي او دې تر څنګ د چارواکو نه هم غوښتنه دا ده چې په دغه سخت وخت کې د خپل ولس د خپل وطنوالو تر څنګ ودرېږي په هغه خیریه بنسټونه او ملي تاجرانو باندې زما غږ هم دا ده چې همدا وخت د کومک ده چې راشي او دغه همځپلې کورنۍ سره خپل کومک وکړي. ډېره مننه شریعه صاحب په خیر اوسئ. تاسو هم ډېره مننه. دلته دقیقا چې موږ ورته کندو وایو د وړه کندو دی او دا د پاسې هغه ټوټې دي چې تېره شپه د نزاکت د کورنۍ غړو خویندو او میرمنو دا جوړ کړې وه تر څو پورې په دغه ډوډۍ پیشلبیو کړي او سهار یې خپلو ګلالیو ماشومانو ته چای ته ورکړي چې دا ډوډۍ پاتې شوه خو د دوی روح دې ښاده وي او دوی اوس تر خاورو لاندې دي. دلته دا وړي دي که نه دا د وړه هغه دانې چې د غنمو هغه پاکه دانې چې د دغه کورنۍ د ورونو د لاس د تڼاکو څخه ترلاسه شوي دي. دوی به هندواړې کرلې دوی هغه ډاټسن موټر چالته ولاړ دی هغه به یې چلوه په سخته ګرمۍ کې په دې سربیره چې اوس د ژمي موسم دی خو دلته هوا ډېره زیاته ګرمه ده چې اوس ګرمي ده نو فکر وکړه چې د دوبي په موسم کې به دلته هوا څنګه وي او په دغه غرنۍ او دښته کې پراته دغه غریبه بیچاره کورنۍ چې د دغه څو موټو وړو لپاره یې زیار ویسته تېره شپه د دغه پوځ لخوا په شهادت ورسېدل. همداراز دلته د هغه کتابونو ټوټې چې د دغه کورنۍ مشرانو به هڅه همدا کوله چې د لاس په تڼاکو سره یو مړی روزي وګټي کار وکړي او د دوی ماشومان ښوونځیو ته ولاړ شي. دا د دغه ګلالیو ماشومانو کتابونه وي چې باید د دوی په خپلو لاسونو کې وي چې دغه ماشومان اوس تر خاورو لاندې دي او دا فقط یوه هیله او ارمان پاتې شو. دا هم هغه نښه چې پاکستاني خلاګر پوځ وایي چې دلته د داعش او ټي ټي پي مرکزونه شته. دا هم هغه ګلالیو ماشومانو کتابونه د دغه دروغو او تهمتونو پر وړاندې یوه څپېړه ده چې دوی همیشه د افغانستان هر ګوټ البته د ډیورنډ کرښې اخوا پښتانه فقط دغه 80 یا 80 میلیونه پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې د دغه ادرس څخه ځورېدلي دي کړېدلي دي په شهادت رسېدلي دي. د دې وړاندې د پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات شوي دي او عام خلک او کورنۍ په شهادت رسول شوي دي. درنو لیدونکو دا ورور چې زما تر څنګ ولاړ دی دا د دغه کورنۍ چې تېره شپه د پنجابي ښکېلاګر پوځ لخوا د عامو خلکو کوم کور چې د ننګرهار بېسودو ولسوالۍ په ګردیکت سیمه کې پنښ شوی د دوی د ته کور حتما دلته معلومات لا هم زیات شته چې په دې کور کې څو کسان اوسېدل ماشومان څومره پکې ول سیاسال څومره پکې وي او څنګه دا پېښه رامنځته شوله. ورور مهرباني ځان در وپېژنه. نوم مې مختدین دی د ګردیکت څخه. خو دې ناول خو دې موږ تاسو ټولو ته په تسلیت اوسي بده پېښه وه چې د هر افغان د هر انسان زړه پرې دردېږي او دا وقت د زغملو نه ده چې په داسې یوه مبارکه میاشت کې چې پر بوټو حیواناتو په هر څه باندې رحم پکار دی او دغه ښکېلاګر پوځ چې تر فلسطین خو یې هلته غریبانو ته خپل پوځ لېږه او دلته هم عام خلک پرکه کړله چې دا حتما د افغانانو نه هېرېږي هېڅکله او دا به حتما دوی ځواب وایي. ته راته وایي چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه د تره په د کورنۍ کې د څوک اوسېدل څو کسان وله؟ دا د شپې په باندې 12 بجې وي چې دا پیښه رامنځته شوه. یو مې تره او 2 مې ترونو زامن وو هغې ودونه کړي وو. یو تره زوی باندې زما خور هم واده وه د هغې 2 بچیان دغه بچیانو 15 هم شهیدان شول او تره زوی مې هم شهید شو د خور مې هم شهیده شوه او نور چې
د بل کاکا زوی مې چې و هغې شپږ بچیان د هغې شهیدان شو. په ټولو کې څو کسانو د مجموع کې او څو کسان ژوندي پاتې دي؟ ټپیان هم څوک لرئ؟ او ټپیان یو سیلامه کې دی او یو دغلته ورور دی زوی دی هغه دی. ټول 15 شهیدان دي او 7 کسان زخمي. تاسو بیا شپې چې کله دا پیښه رامنځته راغلی دغه ټوټې او جسدونه جنازې مو د شهیدانو ټولو کې ځي نه؟ او بس دا کلیوال او طالبان رالل، بس خلک رالل، بس دا زخمیان یې وخوړل مریضان. اوس دلته مخکې ورور ویل چې ممکن چې د خاورو لاندې ځینې شهیدان پاتې هم وي. یو ماشوم اوس هم ورک دی، هغه هېڅ پته ونه لګي. دا یو تره زوی مې او یو خور مې چې هغه هم بیخي پته ونه لګي. یعنې تر اوسه پورې لټول شوي دي، پیدا شوي نه دي. دوی تاسو ښه کړه دفن کړه، جنازې لمونځ مو وکړه؟ بس کوم پرزه مرزه پاتې دي. چې بېدا شپې د پاکستان هغه فوج، هغه خاصه ځانګړې اداره نظامي کړې، چې هغه د کفارو یو اله ده او د کفارو لپاره کار کوي، د هغوی لپاره کار کوي. او هغه د پرویز مشرف د دور د وخت نه دا پاتې ده چې دا 20 کاله یې زموږ دا وطن بمبارولو او د دوی له خوا نه په بمبارېدلو، نو همغه کړه دوی بیا تکرار کړله. او دا دلته موږ راغلو چې دلته نه کوم تروریست شته ده، نه کوم د TTP مجاهد شته ده، نه بل کوم دغه شته ده. عام وګړي یو فقیر او غریب خلک دي، د هغوی کور ده. دا کور یې بمبار کړلو ورته، نو الله جل شانه دې د دې انتقام د دوی نه واخلي او الله جل شانه دې ورسو ته صبر جمیل ورکړي. موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نمایندګۍ باندې راغلي وو، تعزیت او د تسلیت په خاطر باندې. نو افغانان کله هم هېچا ته خپلوار نه پرېږدي، نو خامخا په خپل وخت سره به انشاءالله د امارت اسلامي مجاهدین به د دې انتقام خامخا به اخلي او دا وار به نه پرېږدي. او د دې مظلومو شهیدانو، د دې ماشومانو، د دې زنانو انتقام دا به ضرور انشاءالله ختم. ډېره مننه کوم جناب. خیر زحمت. کور ودانې په دې روژه کې ودان خیر اوسئ. اللهم اغفرهما وارحمهما. دعا به. انا لله وانا الیه.